سلامونه جوړ په خیر دوستانو، درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. خو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به د لیور یعنی ځیګر په اړه در سره معلومات شریکم. ځیګر یعنی زموږ په بدن کې د نورو اندامونو په څیر یو غړی دی. خو دوستانو چې دا خپل دندې زموږ په بدن کې تر سره کوي. نو خو دوستانو د همدې لیور کومې دندې چې دي، دندې په اړه به زه تاسو ته معلومات درکړم چې ځیګر کومې دندې تر سره کوي او ځیګر دی څه شي. نو خو دوستانو تاسو هم ویډیو مکمل را سره وګورئ چې دا ګټور معلومات پوره ترلاسه کړئ. خو دوستانو لیور چې دی تر 1500 پورې دندې زموږ په بدن کې تر سره کوي. د همدو دندو څخه به یو څو تاسو ته زه دلته په نښه کړم چې ما لیکلي دي، یعنی دا هغه کومې دندې دي چې زموږ په بدن کې تر سره کیږي، یعنی د لیور یې تر سره کوي. خو دوستانو لومړنی چې کوم دی هغه ډیټاکسیفیکیشن دی، یعنی ډیټاکسیفیکیشن زموږ په بدن کې چې کوم زیان رسونکي مادې چې وي هغه لرې کوي. دویم چې کوم دی خو دوستانو هغه میټابولیزم دی. میټابولیزم یعنی زموږ په بدن کې هغه خوراکي مواد په انرژي بدلول، همداسې د مالیکولونو تولیدول. نو دا چې دی د میټابولیزم دی. دریم چې کوم دی خو دوستانو پروډکشن، یعنی پروډکشن څه معنا؟ تولیدول. چې شي تولیدوي؟ سفراسو، پروتینسو، هورمونونه. دا هم لیور چې دی زموږ په وینه کې تولیدوي. همداسې خو دوستانو سټوریج چې دی، یعنی د لیور چې دی هغه چې شي سټوریج کوي، یعنی ذخیره کوي. هغه خو دوستانو لکه ګلایکوجنز او ویټامینونه او هورمونونه دا چې دی ذخیره کوي. همداسې خو دوستانو فلټریشن دی. لیور چې دی هغه د فلټر کار هم کوي، یعنی زموږ وینه فلټر کوي له فاضله موادو او له زهرجنو موادو زموږ له وینې څخه چې دی هغه لرې کوي. همداسې خو دوستانو ریګولیشن چې شي، یعنی مقررات د څه خو دوستانو زموږ په وینه کې چې کومه شکره ده او کولیسټرول دی، همداسې هورمونونه دي، د دې کچه تنظیمول هغه چې شي دی همدا لیور یې تر سره کوي، یعنی ځیګر. خو دوستانو همداسې وم چې ما کوم درته لیکلی هغه ایمیون فنکشن دی. ایمیون فنکشن یعنی د معافیت کوم فعالیت چې دی هغه دې ته ویل کیږي، او ځیګر چې دی دا دنده هم تر سره کوي، یعنی د ناروغیو خلاف چې کوم جنگ وي، ناروغي زموږ په بدن کې نه پرېږدي، هغه ایمیون فنکشن وي. نو دا کار هم چې دی لیور تر سره کوي. نو خو کتونکو همداسې نور ګټور فعالیتونه چې دي زموږ په بدن کې د همدې ځیګر وي. نو تاسې د خپل ځیګر خیال ساتئ، د ډاکټر سره مشوره کوئ، د خپل چیک اپ کوئ، یعنی ډاکټر سره مشوره کوئ چې زموږ ځیګر په کوم حال دی. د دې لپاره کوم ټیسټونه وکړو، لکه LFT سو نور ټیسټونه راځي، د دې لپاره موږ کوم ټیسټونه وکړو هغه به بیا تاسو له ډاکټر کوي. نو لیور د زموږ په بدن کې هر اندام چې دی هغه لوی نعمت دی. نو د ټول بدن باید خیال وساتو، همداسې د لیور سو. نو دغه په لنډه توګه به زه تاسو ته دا هم وایم خو دوستانو چې لیور زموږ په بدن کې د فلټریشن، یعنی د فلټر کوونکي او ذخیره کوونکي، یعنی لکه یو ګودام چې وي د هغه په توګه کار کوي. نو زموږ د بدن صحیح او پورا سالم ساتلو لپاره چې دی هغه نه ستړي کېدونکي کار چې دی د لیور کوي. نو خو دوستانو د لیور په اړه دغه معلوماتو خدای دې وکړي چې تاسو خوښ سوي وي، د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ چې دا ګټور معلومات ډېری خلکو ورسیږي. زما دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ چې ډېری ملګري را سره په دې چینل کې برخه واخلي. نو خوشحاله او آباد اوسئ. غواړو به په بله ویډیو کې د همداسې ګټورو معلوماتو سره. نو تر هغه پورې د الله په امان خوشحاله او آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. Thank you for watching. Subscribe to my channel.